ځینې خلک وایي چې نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم د میتامینیا په ناروغۍ اخته و. میتامینیا یوه اروایي بېنظمي ده. یو نفر درواغ وایي او هغه باور لري چې زه څه وایم هغه رښتیا دي. That a person mentions a lie and he believes it is the truth. په میتامینیا اخته شخص هغه څوک ده چې درواغ وایي او سربیره پر دروغو باور لري چې دا رښتیا دي. او یو ارواپوه د هغه علاج په داسې ډول کوي. هغه ته ډېر حقیقتونه وایي. په میتامینیا اخته شخص وایي زه پاچا یم. ارواپوه ورته نه وایي چې ته لیونی یې. هغه ورته وایي ښه ته پاچا یې نو ملکه چېرته ده؟ په میتامینیا اخته شخص وایي چې ملکه کوم بل ځای ته تللې ده. The psychiatrist will say, you are a king. Where is the queen? So the mythomaniac will say, the queen has gone to a mother's place. ارواپوه ورته وایي وزیر چیرې ده؟ ناروغ وایي وزیر مړ شوی دی. ارواپوه ورته وایي ساتونکي دې چیرې دي؟ څومره چې په حقیقت ولاړې پوښتنې ورڅخه وکړي نو بالاخره ناروغ وایي زه فکر کوم چې زه پاچا نه یم. نو که تاسې قرآن تحلیل کړئ، قرآن د واقعیتونو او حقیقتونو یادونه کوي. قدم په قدم تاریخي شیان بیانوي. قرآن د میتامینیا ناروغۍ لپاره یو علاج او درملنه ده. نعوذ بالله قرآن په میتامینیا ولاړ کتاب نه ده.